بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ضروري مسألة فالمانځ کې د اول تکبیر په وخت کې باید د لاسو بټي ګوتې د غوږو د نرمیو سره وموښلي. دا د فقهاو مسأله ده. قدرمنو حاضرینو په حنفي مذهب کې د ځینو روایاتو پر بنا د اول تکبیر په وخت کې د لمونځ کوونکي نارینه لپاره د لاسو پورته کول در غوږو پورې سنت بلل سوی دي. حضراتو فقهاو دا هم لیکلي دي چې د غوږو سره د لاسو د محاذات یعنی برابروالی یقیني کولو دپاره باید لمونځ کوونکي خپلې بټې ګوتې د غوږو د نرمیو سره ولګوي. دا دپاره د دې چې پر محاذات یقین راشي. لاندې څو حوالې واوري. ورفع يديه قبل التكبير وقيل معه ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه. هو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك. الدر المختار على هامش رد المحتار أول جلد 340 صفحة. ویلا سنجی د تکبیر مخکې پورته کی او چا بیا ویلی دي چې د تکبیر سره یو ځای خو دغه دوې بټې ګوتې دا به د غوږو د نرمیو سره وموښلي. د محاذات څه هم د هغه معنا مراده ده. نو ولې خو یقین پر محاذات باندې نه راځي مګر هغه وخت راځي چې دا دوې بټې ګوتې دا د غوږو د نرمیو سره متصل شي. دوهمه حواله. ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمص طرف إبهاميه شحمة أذنيه. وإلى سندي پورتکی دا د غوږو در برابرۍ پورې او دا دوو بټو ګوتو سرونه دا چې د غوږو د نرمیو سره وموښلي. فتاوى قاضي خان على هامش الهندية أول جلد 15 صفحة. دريم حوالة. فإذا أراد الشروع في الصلاة كبر بلا مد الهمزة والباء ماسا أي واصلا بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه فإن محاذاتهما سنة عندنا وهو رواية عن أحمد. فتح باب العناية أول جلد 290 صفحة. ترجمة. ويکله چې لمونځ کوونکی اراده د دې وکړي چې په لمانځه شروع کړي الله اکبر دې ووایي حمزه و بې دا دې نه کشي. دا د اکبر حمزه و بې دا دې نه کشي او دی دې دا دوې بټې ګوتې دا چې د غوږو د نرمۍ سره متصل کړي. دا د دې دپاره چې د ده یقین راشي پر دې چې نو دا دی دا زما لاسونه چې دي دا د غوږو سره برابر دي. ولې دا برابروالی یې سنت دی زموږ د علماو پر مسلک او د هغه یو روایت د امام احمد څخه هم دی. نو د دې حوالو څخه موږ پوه شولو چې کله یو مصلي یو لمونځ کوونکی د لمانځه نیت کوي نو لاسونه خو به پورته کړي خو دا د دوو بټو ګوتو سرونه دا به د غوږو د نرمیو سره به اتصال کوي دا به پرې موښلي. دغه د فقهاو تصریحات. اوس نو د هغه خلقو په باره کې څه وایاست چې د مذهب دعوه کوي د حنفیت دعوه کوي د دیوبندیت دعوه کوي بیا هم د اول تکبیر په وخت کې خپلې بټې ګوتې د غوږو د نرمیو سره نه لګوي او دا لګول یې هم غلط کار بولي. نو دا خلق جاهلان دي دا ناپوهان دي دا احمقان دي. فیصله په تاسې اړه لري چې تاسې څه فیصله کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.